بسم الله الرحمن الرحيم. کوغل ایرور داما ساتنه د ملي تصدی عملیاتی مرستیال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. داما ساتنه د روزانیز مرکز افسران صدرمنان او مداومین په پلي نظام ترتیب او ستاسو د راتلو بیان لري. د نظام بلندوی سارمان چرات لان گر راحت گئی آرام صحیح امر پرځای موږ هوډ لرو چې په هیواد کې امنیت په مسلکي ډول تامین کړو. د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاونیت د ښوونیز مرکز په قومندانۍ کې د هڅونه او مسلکي روزنه د دغو زړورو او پیاوړو مداومینو د مسلکیتوب په هیواد کې د اماراتي او خصوصي سکتور ملي او نړیوال پروژو د امنیت ساتنې لپاره جریان لري. هغه ساتونکي چې شپه او ورځ د خپلو هیوادوالو د سر او مال د امنیت ساتنې لپاره پر دندو بوخت دي. سونه سلاک شدی د افغانستان اسلامی امارات د اسلامی او ملي ارزښتونو او لاسته راوړلو څخه دفاع کوم. د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاونیت له همدې ښوونیز مرکز قومندانۍ څخه په 109 دورې کې 80 تنه مداومینو 88 تنه افسرانو او ساتنمنانو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. هیواد آباد وما زخمونه رغوما زخمونه. د فراغت دی غونډې ته د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاونیت د عملیاتي چارو مرستیال پاسوال مولوي شریف الله الهام د همدې ښوونیز مرکز قومندان سمونوال قاری سیف الرحمن منصور د عمومي ډپارټمنټ امیر قاری عزیز الله اسمت د دعوت او ارشاد امیر مولوي کریم الله جلیبیب او یو شمېر نورو مسؤلینو او منصوبینو ګډون کړی و. د فراغت دا غونډه د قرآن عظیم الشان په څو مبارک آیتونو سره پیل شوه. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. غونډې ته د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاونیت عملیاتي چارو مرستیال خپل ارزښتناکه وینا وکړه. محترم پاسوال مولوي شریف الله الهام مداومینو ته د مبارکۍ ترڅنګ لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې او له مداومینو څخه یې په هیواد کې د ملي ارزښتونو اقتصادي بنسټونو او مهم پروژو څخه د امنیت ساتنې پر مهال د صداقت ژمنتیا او مسلکیتوب لپاره د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. محترم ډیر خوشحاله یو چې الحمدلله نن په یو داسې مجلس کې قرار لرو چې د هیواد د ملي شتمنیو د ساتنې او د حفاظت لپاره د دې هیواد ځوانان روزل شوي دي او نن خدمت ته وړاندې کیږي. د دې روزنې مبارکین د تربیوي مرکز رهبري استادانو د محصلینو کورنیو او خپل محصلینو ته وایو الله تعالی مو دا ستړي قبول کړه، الله تعالی مو د خدمت مصدر وګرځوه. ورونو داسې قطعاتو ته ځئ داسې نه دا درسونه مو دلته زده کړو بس داسې بیا یې ویر کړئ نه، هلته هم باید وخت په وخت باندې خپلو درسونو ته دوام ورکړئ. که ډېر وخت نسئ ورکولی په 4 ساعته کې 1 غنټه 2 غنټې 3 دومره وخت باید خامخا ورکړئ تر څو مو دا درسونه د ذهن نه ونوځي. او دا تعلیمي دوره خو ډېره پاکه او ډېره سپېڅلې دوره وي. په دې کې خو ډېره د اخوت زندګي، ډېره د ایثار او د قربانۍ زندګي، همدغه شیان له ځان سره نقل کړي. هلته قطعاتو ته کوم مربوطه قطعاتو ته چې ځئ هلته دا شیان رواج کړي. یم پالون کئی د جهاد یم په دین باندې آباد یم په دین باندې آباد یم
عسكر د ګران هیواد یم پالون کئ د جهاد یم په دین باندې آباد یم په دین باندې آباد یم چې څوک مې وي د دین دښمن د هغو زه دښمن یم عسكر د دې وطن یم چې څوک مې وي د دین دښمن د هغو زه دښمن یم عسكر د دې وطن یم ساتونکی افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاونیت له همدې ښوونیز مرکز قومندانۍ څخه دا مداومین د مسلکي او عقیدتي زده کړو له ترلاسه کولو وروسته په هیواد کې د امارتي او خصوصي سکتورونو د لویو ملي او نړیوالو پروژو څخه د امنیت ساتنې لپاره پر دندو ګمارل کیږي چې په میړانه او مسلکي ډول ترې شپه ورځ د امنیت ساتنه کوي.